دوی راپور راکوي چې هر څه سم دي. هیڅ سم نه دي. دوی نه دي خبر چې په څه شي به اوس لګېږي. د دیوار کمر په سر پای. غواړم د چپ طرف ته دلته یې وسره لیکه ده. د دې لیکې چپ طرف ته هغه ځای 3 وارې ووله. همدا اوس چې موږ نوره لارښوونه درته وکړو. ښه وار دا به دوی ته درس ورکړي چې بیا پر کوم پوځي ډز ونه کړي. هلئ ځئ چې نوی هدف برابر کړو. خوندور هدف و. ښه به ونول. ډېر ښه. دوی ځانونه زړور ښیي. خپل موقعیت یې بدل کړ او فکر کوي چې موږ دوی ته تاوان نسو رسولی. خو دوی لا تر اوسه له موږ سره نه دي جنګېدلي. دا مرمۍ تاسو ته څومره نږدې وي او دومره نږدې وي چې د بز غږ یې واورئ؟ مرمۍ هغه وخت د بوز غږ کوي کله چې په کافي اندازه نږدې وي او دا غږ داسې وي لکه یو مچۍ چې ستا له اوږې سره نږدې تېرېږي. نو په داسې حال کې باید پوه سې چې حالت خراب دی. سټیو لسکي کرنل لسکي هغه شخصیت و چې نه هېرېدونکی و. دی به همیشه په لومړي خط کې و.